قدرمنو او زړه ته رانږدې دوستانو، دا زموږ ستاسو پیسې، دا زموږ ستاسو مال چې نه زیاتېږي، زموږ ستاسو دا یوه چې نه دوه کېږي، د دې یوه وجه دا ده معیاري چې موږ تاسو بې حده ډېر زیات مصرف کړو او په رواجونو کې بې ځایه پیسې لګوو. رواجونه دا اکثره وخت د خلکو د خوشحالي، د خلکو د رضامندي په خاطر باندې ترسره کیږي. د دې په خاطر باندې دا رواجونه ثواب هم نه لري. ګوره د الله بندګان، یو نفر بیچاره ما ته قصه وکړه، مسافر ده او کلونو یې مسافري کړې ده، یو څه پیسې ګټلې دي، اوس راغلی ده کور یې مجبوره کړې ده چې شابه ته به په دې واده کې 1,000,000 افغانۍ یعنې 10,00,000 افغانۍ دا به ته مصرفوي. هغه بالاخره له خپل کور سره په جنجال ده چې دا پیسې خو ما د خلکو لپاره نه دي ګټلي که چې تاسې دومره لوی توی ورکوئ او دا شیرین خوري ده او دا دي او دا هغه دي. و د الله بندګانو، زه انسان یم، تر څو پورې به زه مسافر یم، تر څو پورې به زه دا منډې تړلې وهم د دې لپاره چې دا خلک خوشحاله شي. ولې په دې واده کې کم مصرف نه کوئ؟ هغوی ورسره شله همداسې نښتې دي چې نه ته به واده کې مصرفونه کوئ. نو ای قدرمنو مسلمانانو، لکه څرنګه چې موږ تاسو د پیسو د ګټلو لپاره هلې ځلې او کوشش کوو، دغه رقم باید موږ تاسو له دې عقل، له دې فکر نه کار واخلو او بې ځایه دا پیسې خپلې مصرف نه کړو. ګورې د پیسو ګټل دا سخت کار ده، خو مصرفول ډېر زیات اسانه دي. خو کله چې انسان دقت ونه کړي، غور ونه کړي، فکر ونه کړي، بیا یو وخت کې الله دې نه کړي کندې ته پرېوتی، بیا مجبور یې چې کلونه بیا له دې ګران هیواد او له خپلو خپلوانو نه ورک شي او لاړ شي او مسافري وکړي. نو څه ضرور ده چې موږ تاسو ځوانان، مسافر بیچارهګان یا خلک مجبوره کړو چې تاسو به خامخا دومره زیات مصارفات کوئ. دا ګزاف مصارفات، دې ته څه ضرورت ده؟ دا رواجونه چې موږ تاسو ته نه دین ویلی دي او نه راته مذهب ویلی دي، څه ضرورت ده چې موږ د خلکو د خوشحالولو په خاطر باندې دومره زیات دیګونه، دومره زیات مصرفونه، دومره زیات خیراتونه وکړو؟ هغه خیرات او هغه صدقه چې د الله د رضا په خاطر باندې وشي، هغه اجر او ثواب لري، هغه هر وخت کې کېدلی شي. ضرور نه ده چې موږ تاسو خلک خوشحاله کړو یا د خلکو خېټې مړې کړو. دا خلک دوستانو په هیڅ وخت کې له موږ تاسو نه خوشحاله کیږي. بهتره دا ده، ضروري خبره دا ده چې موږ تاسو د مال په مصرف کې خلک په نظر کې ونه نیسو. د مال مصرف باید په داسې یو اندازه باندې وکړو څومره چې زموږ وس رسیږي، نه دا چې خلک به څه وایو او پلانکی به خوشحاله شي او پلانکی به خفه شي. دوستانو، څومره هم چې تاسو ختمونه کوئ، څومره هم چې تاسو خیراتونه کوئ، څومره هم چې تاسو صدقې کوئ، دا په دې ټولو کې دینی لارښوونې مراعات کړئ او انشاءالله په داسې یو طریقه باندې پر مخ لاړ شئ. د پښتنو خبره چې نه سیخ وسوځي او نه کباب، هم صدقه وکړئ هم خیرات